سلامونه ملګرو. امید ده چې تاسو روغ جوړ یاست او ژوند مو ښه تیریږي. بونژور ای بیاونیو. زمونږ چې کوم فرانسوي زده کړې په پښتو کې کوم کورس دی د هغې نن دریم درس سره زه ستاسو خدمت کې حاضر یم. دا درسونه دا ویډیوګانې چې کومې جوړوم دا دلته چې کوم رسمي سلیبس یا نصاب دی د هغې مطابق زه جوړوم او د هغې مطابق به موږ مخکې ځو. نننی چې کوم زموږ دریم درس دی هغه دی د حساب په باره کې له نومبر د یو نه تر شلو پورې. نو راځئ چې د یو نه تر شلو پورې حساب زده کړو. صحیح دی؟ ستاسو د اسانتیا دپاره د یو نه تر شلو پورې دا حساب ما په څلورو حصو کې تقسیم کړی دی. هره حصه کې مې 5 نمبر راوستلی چې تاسو دا زده کړئ او سپیلنګ یې هم صحیح وګورئ. نو ستاسو د اسانتیا دپاره ما داسې کړي. راځئ چې شروع کړو. یو ته وایي ان، دوو ته وایي دو، دریو ته وایي تخوا، څلورو ته وایي کاتر، پنځو ته وایي سانک. زه تکراروم، تاسو یو ځل په غور واورئ. ان، دو، تخوا، کاتر، سانک. یو ځلې بیا. ان، دو، تخوا، کاتر، سانک. راځئ چې دویم حصې ته ځو، تر شپږو نه واله تر لسو پورې. سیز. سیز مطلب دی شپږو ته وایي، اوو ته وایي ست، اتو ته وایي ویت، نهو ته وایي نوف، لسو ته وایي دیس. زه یو ځلې بیا تکراروم، تاسو یې په غور واورئ. سیز، ست، ویت، نوف، دیس. یو ځلې بیا. سیز، ست، ویت، نوف، دیس. راځئ چې دریم حصې ته ځو، د یولسو نه واله تر 15 پورې. یولس ته وایي اونز، دولس ته وایي دوز، دیارلس ته وایي تخیز، څوارلس ته وایي کاتورز، پنځلس ته وایي کانز. زه تکراروم. اونز، دوز، تخیز، کاتورز، کانز. یو ځلې بیا. اونز، دوز، تخیز، کاتورز، کانز. راځئ چې ځو څلورمې او آخري حصې ته، تر شپاړسو نه تر شلو پورې. شپاړسو ته وایي سیز، اوولسو ته وایي دیست. ګورئ، لسو ته وایي دیس، اوو ته وایي ست. نو لس او اوه اوولس یعنې دیست، هغه سپیلنګ هم یو ځای لیکلی دی. صحیح دی؟ اوولسو ته وایي دیس ست، همداسې اتلسو ته وایي دیس ویت، همداسې 19 ته وایي دیس نوف او شلو ته وایي وا. زه تکراروم، تاسو یو ځلې په غور واورئ. سیز، دیس ست، دیس ویت، دیس نوف، وا. یو ځلې بیا. سیز، دیس ست، دیس ویت، دیس نوف، وا. نو دا و ملګرو د یو نه تر شلو پورې حساب. دغه ویډیوګانې تاسو بار بار وګورئ او خپلو ملګرو سره یې شریکې کړئ تر څو ټول ترې فایده واخلي. او بل دا ټوله مهمه خبره، دغه چینل تاسو سبسکرایب کړئ چې د هر نوي درس تاسو ته نوټیفیکیشن درشي او تاسو هر نوي درس نه په خپل وخت خبر شئ او همداسې تاسو سلسله وار مخکې ځئ او ویډیوګانې وګورئ. صحیح دی؟ نو مننه ملګرو، تاسو ته زه ښه وخت غواړم. ابیانتو.